أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. او کوم کسان چې مونږ سره د مخامخ کېدو هیله نه لري وایي ولی مونږ ته ملائکان را کوز نه کړی شول یا ولی خپل رب نه وینو. یقینا دوی په خپلو زړونو کې ځانونه ډېر غټ ګڼي او سرغړونه یې وکړه لویه سرغړونه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هغه ورځ چې دوی ملائکان وویني نو په هغه ورځ به مجرمانو د پاره د خوښۍ څه موقع نه وي بلکې وایي به ومساتي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هغوی چې په دنیا کې هر څه عمل کړی وي موږ به ور وړاندې شو او دوړه به یې والوزوو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. د جنت خلق به هغه ورځ د استوګنې له پلوه هم شوي او هم به د غرمې د مزای له پلوه ډېر غوره وي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. او هغه ورځ چې اسمان له نرۍ وریځې سره څیرې شي او پرښتې پرله پسې راکوزې شي په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به پر کافرانو یوه سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. او هغه ورځ چې ظالم انسان بخپل دواړه لاسونه چیچي وای بکاش کې می د الله رسول سره لار نیولې وای. هاي کاش کې می فلانی نه وای ملګری کړی. ما ته نصیحت راغلی و خو دغه ملګري له نصیحت نه واړولم او شیطان خو همداسې دی چې وخت راشي انسان بې کسه پرېږدي. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او په هغه ورځ به رسول ووایي ای زما ربه زما دغه قوم خدا قرآن بیخي له پامه غورځولی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. او په همدې توګه موږ هر نبي ته له مجرمانو نه څه دشمنان ګرځولي وو او ستا رب لارښوونکی او مرستندوی بس دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او دا کافر خلق وایي دا قرآن ولی ټول په یو ځل ور باندې نازل نشو
اے رسوله موږ داسې ځکه وکړل تر څو ستا زړه پرې محکم کړو او هغه مو کرار لږ در باندې ولوستی او د دې دپاره هم چې دوی که تا ته هر ډول مثال یا پوښتنه راوړي موږ یې سم جواب او غوره بیان درته راوړو. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هغه کسان چې پړ مخې به د جهنم اور ته ورغونډیږي هغوی په ډیر ناوړه دریځ او ډیره غلطه لار کې دي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. او بشک موږ موسی ته کتاب ورکړی او له هغه سره مو یې ورور هارون ورته مرستیال ګرځولی و. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. بیا مو ورته ویلي و دواړه هغو خلکو ته ورشئ چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي. پایله دا شوه چې بیا مو هغه خلک بالکل تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. او د نوح قوم چې کله رسولان دروغجن وبلل نو غرق مو کړل او د خلکو دپاره مو نشانه وګرځول او موږ ظالمانو ته دردناک عذاب چمتو کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. او همدارنګ تباشول عادیان سمودیان د کوهی خاوندان او د دې په منځ کې ډیر ولسونه. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. او هغوی هر یو ته موږ مثالونه یعنی قانع کوونکي دلایل بیان کړل خو چې ویې نه منل بیا مو هر یو تباه برباد کړل. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او په هغه کلی کې خودی یعنی د مکې کافران خامخا تیر شوي چې د ډبرو ډیر بد باران پرې اورول شوی و. آیا دوی هغه کلی نه ولیدلی او بیا یې هم عبرت نه دی اخیستی بلکې دوی د بیا راژوندي کېدو هیله هم نه لري. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. او اے رسوله کله چې دوی تا وویني نو بل کاری نه وي بس ملنډې در پورې وهي چې آیا دا هماغه کس دی چې الله د رسول په توګه رالیږلی. که موږ پر خپلو خدایانو ټینګ شوي نه وای نو نږدې و چې دې سړي موږ ترې اړولي وو. نو څوک چې دا خبرې کوي هغوی چې کله عذاب په سترګو وویني نو ژر به پوه شي چې څوک له لارې ډېر غلط و. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. آیا هغه کس دی لیدلی چې خپل هوس یې ځان ته خدای ګرځولی؟ ای رسوله آیا ته د هغه ذمهواري کولی شي؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یا ته ګمان کوي چې د هغوی زیاتره اوري یا پوهیږي؟ نه دوی لکه څارویو نه پرته بل شی نه دي بلکې لا زیات بېلاري. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آیا تا د خپل رب هغه قدرت ته نه دی کتلی چې څنګه یې سیوری غځولی دی، او که هغه غوښتې وای نو پر ځای به یې درولی و، بیا موږ لمر پر هغه دلیل یعنی پیژندونکی ګرځولی، بیا ورو هغه ځان ته راټولوو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او دی هماغه ذات دی چې شپه یې تاسو ته پوشاک، خوب یې آرام، او ورځ یې د بیا پاڅېدلو ذریعه ګرځولې. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت باران نه وړاندې د باران زیری ورکوونکي بادونه لیږي، او موږ له اسمانه پاکې اوبه راواورولې چې په هغو مړه ځمکه راژوندی او د خپلو مخلوقاتو نه څاروي او زیاتره انسانان پرې خړوب کړو. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. او بېشکه هغه اوبه مو د دوی ترمنځ د اړتیا پر بنسټ ویشلي تر څو دوی درس واخلي، خو بیا هم زیاتره خلکو له ناشکرۍ پرته بل څه ونه منل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. او ای رسوله که موږ غوښتې وای نو خامخا به مو په دې زمانه کې هم په هر کلي کې له تا پرته یو خبرداری ورکوونکی پیغمبر راپورته کړی و. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو د کافرانو مه منه او په دې قرآن له هغوی سره جهاد کوه، ستر جهاد. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او دی هماغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې داسې خوشي کړي چې دا یو ډیر خوږ خوندور دی او دا بل مالګین تریخ، او د دواړو ترمنځ یې یوه پرده اچولې او یو بند چې منع کړی شوی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې انسان له اوبو پیدا کړ، بیا یې د نسب او خسرګنۍ خاوند وګرځوی، او ستا رب ښه قادر دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. او دوی الله نه پرته هغه څه لمانځي چې نه څه ګټه وررسوي او نه کوم تاوان، او کافر خدای د خپل رب پر خلاف د شیطان ملاتړی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. او ته مو پرته له یو زیری ورکوونکي او ویرونکي بل څه نه یې لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ورته ووایه زه خو په دې له تاسې څه بدله نه غواړم، پرته له دې چې که څوک غواړي نو د خپل رب خواته دې لار ونیسي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. او پر هغه تل ژوندي ذات بروسه وکړه چې هیڅ کله نه مري، او له ستاینې سره یې پاکي بیانوه، او هماغه د خپلو بندگانو پر ګناهونو باخبر کافي دی.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هغه چې آسمانونه ځمکه او د هغو ترمنځ هر څه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل، بیا یې پر عرش استوا وکړه، هغه ډیر مهربان دی. نو لکم شبا خبر نه په حق له پوښتنه وکړه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. او کله چې دی خلکو یعنی کافرانو ته وویل شي رحمان ته سجده وکړئ، وایي رحمان څه دی؟ آیا څه شي ته چې امر راته کوي موږ به هغه ته سجده کوو؟ او دا خبره یې کرکه لا زیاتوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هغه ذات د لوړ شان څښتن دی چې په آسمان کې یې 12 برجونه پیدا کړل او په هغه کې ډیوه او روښانه سپوږمۍ پیدا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. او هماغه دی چې شپه ورځ یو بل پسې راتلونکي وګرځول، دا ټول شیان د هغه چا د پوهېدو لپاره چې غواړي څه درس واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. او د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې په ځمکه ورورو یعنی په عاجزۍ درومي، او کله چې جاهلان ورسره په جهالت مخامخ شي دوی د سلامتیا خبرې ورته کوي. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. او هغه کسان چې خپل رب ته په سجده او ولاړه شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او هغوی چې وایي ای زموږ ربه د جهنم عذاب رانه وګرځوي، یقینا د هغه عذاب نه جلا کیدونکی دی، بېشکه هغه ډیر بد ټاټوبی او استوګنځای دی. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او هغوی چې کله لګښت کوي نو نه زیاتی کوي او نه کنجوسي، بلکې د دې ترمنځ سم برابر وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. او هغوی چې الله سره بل خدای نه رابولي او نه پرته له حق هغه کس وژني چې الله حرام کړی وي او نه زنا کوي، او څوک چې داسې وکړي هغه به د خپلې ګناه وبال مومي. د هغه دپاره به د قیامت په ورځ عذاب مقرر کړی شي او همیشه به پکې خوار ذلیل پروت وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. پرته له هغه چې توبه وباسي، ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، نو دا خلک چې دي الله به بدی په نیکیو بدلی کړي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. او چا چې توبه وویسته او ښه کارونه یې وکړل نو یقینا هغه الله ته ورګرځي
څنګه چې شای هغسې ورګرځېدل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان خدای بندگان هغوی دي چې د دروغو شاهدي نه وایي او کله چې په کوم عبس کار ورشي نو درانه ورنه تیر شي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. او هغوی چې کله د خپل رب په آیتونو نصیحت ورته کیږي نو ځانونه پرې کاڼه ړانده نه اچوي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. او هغوی چې دعا کوي نو وایي زموږ ربه موږ ته له خپلو میرمنو او خیلخانو د سترګو یخوالی راکړه او موږ د متقیانو سرلاري وګرځوه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دا خلک دي چې په بدله کې هسکه ماڼۍ ورکول کیږي په دې چې صبر یې کړی و او هلته به یې په دعا او سلام هرکلی وشي. تلپاتې په هغو کې دا غوره آرامځای او استوګنځای دی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے رسوله خلکو ته ووایه زما رب ستاسو څه پروا لري که تاسو هغه نه رابللی. نو ای کافرانو اوس چې تاسو حق دروغ وګاڼه ډیر ژر به یې سزا درپسې لازم وګرځي. الشعراء مکی صورت دی او 227 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. تلك آيات الكتاب المبين. طاسيم. دا د هغه کتاب آیتونه دي چې د حق څرګندونکی دی. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے رسوله شاید ته په دې غم خپل ځان تباه کوونکی چې هغوی ولې ایمان نه راوړي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. که موږ وغواړو له اسمانه به یوه داسې نښانه ورباندې راکوزه کړو چې د هغوی ورمیږونه به ورته ښکته شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. او دوی داسې دي چې د رحمان له لوري هیڅ نوی نصیحت نه ورته راځي چې دوی ترې مخګرځوونکي نه وي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نو دغه ډول هغوی حق دروغ وګاڼه نو اوس به ډیر ژر د هغه څه د حقیقت خبرونه ورته راشي چې دوی به ملنډې پرې وهلې. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا دوی ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ له هر غوره جنسه څومره شینګیاوې پکې راټوکولې دي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په دې ټولو شیانو کې خو یقینا د عبرت لویه نښانه شته خو د دوی زیاتره ایمان نه راوړي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او یقینا هماغه ستا رب برلاسی ډیر مهربان دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
قوم فرعون ألا يتقون او هغه وخت در یاد کړه چې ستا رب موسی ته غږ وکړ چې ها ظالمانو خلکو ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی الله نه ویریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون موسی وویل زما ربه زه ډارېږم چې دروغجن به مې وګڼي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون او زما سینه تنګیږي او ژبه مې نه ګرځي نو هارون ته هم د نبوت پیغام ولېږه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او بلدا چې د دې خلکو پر ما د یوې ګناه دعوا هم شته نو ویریږم چې ما به ووژني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله وویل هیڅ کله نه، دواړه زموږ له نشانو سره ورشئ، موږ در سره یو، د هر څه اوریدونکي یو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. اوس دواړه فرعون ته ورشئ، ورته ووایاست چې موږ د مخلوقاتو پالونکي رالیږلي یو او دا پیغام مو راوړی چې ته بني اسرائیل موږ سره ولېږه. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. چې ورغله فرعون په جواب کې موسی علیه السلام ته وویل آیا ته مو ځان سره وړوکی نه یې روزلی او تا خو د خپل عمر ډیر کلونه موږ سره تیر کړي او ها چې کړی دی هغه کار دی هم وکړ او ته خو له ناشکرانو څخه یې. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسی وویل ما چې هغه کار کاوه خبر نه وم چې هغه سړی به په یو څوک وژل کیږي. بیا چې کله تاسو نه وویریدم نو درنه وتښتېدلم، بیا مې رب حکم یعنی علم راکړ او په رسولانو کې یې شامل کړم. او آیا دا کومه پیرزویه نه ده چې پر ما یې احسان باروي دا چې بني اسرائیل دې مریان کړي؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون وویل او دا رب العالمین لا څه دی؟ موسی ورته وویل هغه د آسمانو ځمکې او د هغو ترمنځ ټولو شیانو پالونکی دی که رښتیا تاسو باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو شاوخوا خلکو ته وویل تاسو نه اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل هغه ستاسو پالونکی هم دی او ستاسو د ړومبنیو پلرونو پالونکی هم دی. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون خلکو ته وویل یقینا ستاسو دا رسول چې درته رالیږل شوی بالکل لیونی دی. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی بیا ورته وویل هغه د ختیځ، لویدیځ او د هغو ترمنځ شیانو رب دی
که تاسو عقل کاروئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون ورته وویل کله ما پرته د بل خدای ونیو خامخا به د بندیانو کې واچوم. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی ورته وویل که یو څرګند شی درته راوړم نو بیا. قال فأت به إن كنت من الصادقين. ویل که ته رښتینی یې نو رایې وړه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نو موسی خپله امسا وغورځوله نو هغه یودم ښکاره ښامار و او چې خپل لاس یې له بغل نه راویوست نو هغه ټولو کتونکو ته روڼ ځلاند و. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو چاپیرو سردارانو ته وویل بېشکه چې دا سړی حتما یو ډیر ماهر کوډګر دی، غواړي چې په خپلو کوډو تاسې له خپلې ځمکې وباسي، نو تاسو څه مشوره راکوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دی او ورور یې ایثار کړه او ښارو ته ماسلان ولیږه چې هر یو پوه کوډګر درته راولي او هغوی د ده مقابله وکړي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. بیا نو د یوې معلومې ورځې په ټاکلي وخت کوډګران راټول کړی شول. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. او خلکو ته وویل شول چې تاسې به راټولیږئ، ښایي موږ کوډګرو پسې لاړ شو که چیرې هغوی برلاسي شول. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نو کوډګر چې راغلل فرعون ته یې وویل موږ ته خو به څه بدله وي که چیرې موږ بریالي شولو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ویل هو او بیا به تاسو زموږ له نږدې کسانو یاست. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی کوډګرو ته وویل څه چې غورځوئ هغه وغورځوئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نو هغوی خپلې رسۍ او لکړې وغورځولې او ویې ویل د فرعون په عزت قسم همدا موږ به بریالي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اوس نو موسی خپله امسا وغورځوله نو یو دم یې د هغوی د دروغو کرتب تیرول شروع کړل. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نو کوډګران فوراً په سجده پریوتل، ویل موږ په رب العالمین ایمان راوړ، د موسی او هارون پر رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون وویل ښه تاسې بیا د هغه ومنله مخکې له دې چې زه اجازه درته وکړم
خامخا همدی ستاسو هماغه مشر دی چې کوډ یې در زده کړي دي نو اوس به درته معلومه شي زه به حتما ستاسې لاسونه او پښې رد و بدل غوڅ کړم او ټول به په دار وځړوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هغوی وویل هیڅ تاوان نه دی موږ د خپل رب لور ته ورتلونکي یو. موږ هیله لرو چې خپل رب مو ځکه ګناهونه راته وبخشي چې موږ تر ټولو مخکې مؤمنان شولو. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. او موسی ته موږ وحی وکړه چې شپه په شپه زما بندگان در سره روان کړه او تاسو به حتما تعقیبیږئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. بیا نو فرعون ټولو ښارونو ته ماسلان ولیږل او دا پیغام یې ولیږئ چې دا بني اسرائیل یوه ډله لږ کسان دي او بېشکه موږ یې ډېر په غوسه کړي یو او موږ یوه چمتو بیداره ډله یو. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. نو په همدې ډول هغوی مو له باغونو او چینو راوویستل او له خزانو او شه هستوګنځي. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. دا وشوه او بل طرف ته مو بني اسرائیل د هغو شیانو وارثان وګرځول. فأتبعوهم مشرقين. نو فرعونیان المرسرک سره ورپسې شول. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې د موسی ملګرو وویل دا دی موږ خو حتما ګیر کېدونکي یو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅ کله نه یقینا ما سره مې رب دی ژر به لار راوښیي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نو موسی ته مو وحی وکړه چې په خپلې امسا د سمندر ووهه نو چې وی واهه هغه وچاود او هر ټوټه لکه لوی غر ودرېده. وأزلفنا ثم الآخرين. او هغه نور مو هم دغلته رانږدې کړل. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. او موسی او څوک چې ورسره و ټول مو وژغورل. ثم أغرقنا الآخرين. بیا مو هغه نور ټول غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بېشکه په دې کې خامخا یوه نشانه ده خو زیاتره یې منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او یقینا هماغه ستا رب برلاسی ډېر مهربان دی. واتل عليهم نبأ إبراهيم. او اے رسوله پر دوی د ابراهیم خبر هم ولوله. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. کله چې خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شی لمانځئ.
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ویل بوتان لمانځو او همداسې به یې په عبادت لګیا اوسو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ابراهیم وویل ایا دوی ستاسې خبره اوري کله چې رابلئ یا څه ګټه یا زیان در رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغوی وویل نه خو موږ خپل پلرونه موندلي دي چې همداسې به یې کول. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ابراهیم ورته وویل نو آیا هغه څه ته مو په غور کتلي چې لمانځل به مو تاسو او ستاسې پخوانیو پلرونو؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نو هغوی خو ټول زما دشمنان دي پرته له رب العالمین. الذي خلقني فهو يهدين. هماغه چې زه یې پیدا کړی یم او هغه لارښوونه راته کوي. والذي هو يطعمني ويسقين. او هغه چې خواړه راکوي او څښاک راکوي. وإذا مرضت فهو يشفين. او چې ناروغ شم نو هماغه مې روغوي. والذي يميتني ثم يحيين. او هماغه چې مړ کوي مې او بیا مې را ژوندی کوي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. او هغه چې زه ترې هیله لرم چې د جزا په ورځ به مې خطا راوبخشي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. زما ربه ما ته حکمت راوبخشي او له صالحانو سره مې یو ځای کړي. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. او په وروستیو نسلونو کې د نیکنامۍ یادونه را په برخه کړي. واجعلني من ورثة جنة النعيم. او د نعمتونو د جنت له وارثانو مې وګرځوي. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. او پلار ته مې بخښنه وکړه هغه له بېلارو څخه دی. ولا تخزني يوم يبعثون. او په هغه ورځ مې مه شرموي چې خلک را پاسول کیږي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هماغه ورځ چې نه مال ګټه رسوي او نه زامن پرته له هغه چې څوک په روغ زړه الله ته ورغلی وي هغه به خوندي وي. وأزلفت الجنة للمتقين. او متقیانو ته به جنت ورنږدې کړی شي. وبرزت الجحيم للغاوين. او بېلارې شوو ته دوزخ ورڅرګند کړی شي. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. او ورته وویل شي هغه شیان چیرته دي چې تاسو به لمانځل؟ الله نه پرته ایا څه مرسته مو کوي یا د خپل ځان مرسته کولی شي؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نو پړ مخ به پکې وغورځول شي دوی یعنی معبودان یې او بېلارې شوي کسان او د ابلیس ټول لښکر. قالوا وهم فيها يختصمون. هلته به خپلو کې شخړه کوي او باطلو معبودانو ته به وایي
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فالله قسم مونږ خو یقینا په ښکاره بېلاریتوب کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابرولئ وما أضلنا إلا المجرمون او موږ پرته له هماغو مجرمانو یعنی مشرانو بل چا نه یو بېلارې کړي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم نو اوس زموږ هیڅوک سپارښتونکی نشته او نه څوک مخلص ملګری فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين نو کاشکې که موږ ته یو ځل بیا وخت وای نو موږ به مؤمنان وو إن في ذلك لآية